अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदल मुरसलीन व खातमन नबीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान व अयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मौदिइन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन वाजिबुल क़द्र हज़रात उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम व तलबाए किराम और समाददी मजलस
ډیره حصہ طالبات او د هغوی میندې خویندې څومره چې دې مجلس ته راغلي میلمانه علماء کرام زمونږ مشران د ټولو شکریا ادا نصیب کړي. عزیزانو منګه په دې معاشره کې دو سیزونه هغه ډېر اهمیت موږ نه ورکو او یو څه ګیله مې د دې خپلو ورونو نه داعینو نم کېږي چې رونو د عوامو د دې مثال د بیمارانو دی. بیمار له علاج پکار دی، د بیمار ذهن ته نور بیماری جوړول نه پکار. بعضی مسائلو باندې زه د دې نیټ سخت مخالفت کوم چې بعضی مسائل د علماو ته درخواست کوم چې دا نیټ ته مو وباسئ. هغه وجه دا ده چې دې د عوامو مخکې به د علماو منځ کې به سالسي علماو کوله، اوس د علماو په منځ کې سالسي عوام کوي او دا مونږ خپله دا کار جوړ کړی. زما خو خپله ناچیز او ګناهګار بنده سوچ دا دی چې دا څومره علما دي دا د امت خیرخواهان دي، نو د دې علماو په منځ کې زمونږ نه وړاندې الحمدلله دا زما مشران او استادان موجود دي. په یو مسله کې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه یوه رایه ده، د امام ظفر بله رایه ده، د یو استاد شاګردان دي. او همدغې مسله کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځان ته رایه ده او د امام محمد ځان ته رایه ده. اهمه مسله ده، لیکن د یو بل د مسلې رد نه کوي. هر یو ګوري چې زه ځان دپاره چې زه کوم خبره ما کړې چې زما دلیل نور مضبوط او قوي وي، نو بیا ټولو علما هغې ته رجوع وکړي چې دا د خبره صحیح ده. بس مونږ غم دا دی چې مونږ رجوع نه کوو. نو زمونږ سالسان علما نه دي، اوس عوام دي. بله ورځ یو ځای کې بیان کولو ما ته وي مولوي صاحب مالچن و یاره جي ما خو د ټولو دا مولیانو دا خبرې اورم، نو لکه ما ته یو قسم پشمونه لګول او یاره جي بس دا ستاسې مسلې مې ډېرې خوښې دي او مال ګور ماله پشم مه لګوه. زه څه شی ما داسې ما ته مه وایه چې نور وایي د ټولو علماو مسلې مې خوښې دي. زه خو هغه مولا نه یم چې د بل په غیبت خوشحالېږم. ما ته هر عالم د نبي وارث ښکاري. زه په عالم کې د عبدالرحمن بابا تخصیص په شانتي تخصیص کوم. زه د هر عالم د خپو د ګرد احترام ساتم، خوا که دا عالم د لوی مرتبې خاوند دی، شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، او که دا د نحو میر استاذ دی، او که دا د قیدی استاذ دی، دا که اعلا دی که اوسط دی که ادنا دی، زما د سر تاج دی. ماله دا خبرې مه کوه. هر عالم لم دا درخواست دی، زما عاجزانه درخواست. امت بیمار دی، بیمار ته دوايي پکار ده، امت ته علاج پکار دی. زما ودونه خلاف سنت دي، د دې تصحیح ټیک کول پکار دي. ولی زما یو مؤمنه خور د وراره واده ته لاړه مؤمنه، د خوريي واده ته لاړه مؤمنه د کور نه، خو چې د واده د مراسم خلاصېدل راشي، زما مؤمنه مور، زما مؤمنه خور، زما مؤمنه ترور د واده د کور نه چې راځي بیا د ایمان په لباس نه راځي، بیا هغه ډېر خلاف لباس سره کور ته راځي او د خدای د رحمت په ځای پې غضب راورېږي. د دې خبرې زور پکار دی. مونږ یو زیارتونو ته مه ځئ، ودونو ته هم مه ځئ. ولې څه چل دی؟ واده دی، زما مؤمنه خور تهجد کوي، زما مؤمنه خور د قرآن شریف تلاوت کوي، خو چې واده ته لاړه شي سر سرتور کي. یرونو یا علماء کرامو درخواست مو دا دی د دې بیمارانو علاج وکړئ. زما مؤمنه خور نن د قرآن شریف دې درسګاه ته مولانا صاحب په محنت باندې څومره طالباتو ختمونه کړي، یا به څه ترتیب به وي. ما ته خدای شته که خاص پته لګي چې پروګرام په سم موضوع باندې جوړ دی.
ناظری دی کنه ترجمه ختم تفسیر ختم دی الحمدلله دا د خدای احسان دی اوس دا اتلس مؤمنه دا به د اتلسو خویندو تربیت کوي ان شاء الله یو بچی ته ذمہواری دادا اے خوري اے وریری اے بچی اے خرزی تا ته الله ډېر لوی انعام درکو تا ته الله جل جلاله خیر کثیر درکو رب ستا سونے تا خیر کثیر نہ دے ویلے رب ستا جہیز تا خیر کثیر نہ دے ویلے رب ستا جنج تا خیر کثیر نہ دے ویلے رب ستا علم تا خیر کثیر ویلے اللہ دی دغه علم زمون د ټولو بچو نصیب کی کما زنانا چې د تکلیف سره قرآن شریف زده کوي بیگا میں غالبا مانا اوس پرون زمونږ 2 جلسې وې یو ځای کې مې خبره کړې وه د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د مور مبارکې حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې یو خبره مې کړې وه زه میندو لم دا ویم مورې وزیره د خاوند شه مشیره د خاوند شه په علم کې زما محبوب به بیبي خدیجه الکبرا یاد شوه شریعت مسله د علماو د وړاندې زه هغه خبره نه چېړم چې یاره مړی به څومره ټیم پورې یادې او د هغه ذکر به کې نه خیر ذکر یې هر وخت کوه خو ماتم ورباندې د 3 ورځو نه بعد نشته دی علما دې نه خفه کېږي هغوی خپلو ښه پوهېږي علما زه خو عاجزه انسان یم به هر حال عوامو تاسو ته وایم ځان له دین مه سختوئ دین اسانه دی دین ډېر نرم دی قسم دی دا مونږ چې ځان له څومره سخت کړی دومره سخت نه دی دین اسانه دی پلار دې مړ دی مور دې مړه ده هر وخت ورپسې 2 رکعته نفل کوه صدقات کوه خیرات کوه ولې زما د محبوب صحابه و میندې مړې شوي دي زما محبوب ته صحابه راغلي سعد رضی الله عنه راغی محبوبه مور راته ډېره زیاته ګرانه وه مور په تاسې ګرانه ده رونو په چا ګرانه ده مور الله اکبر د چا چې ژوندی هغوی ته سوال کوم د زمیندارانو په دغه کې جولۍ ورته نیسم چې د میندو ډېر قدر کوئ مور ډېر لوی دولت دی والله پلار لوی دولت دی حج خاصم بند دی الله دې کولو کی سهار او بیګا حج کوئ مور ته ګورئ د مور مخ ته ګورئ د یو حج 12 عمرو ثواب ملاویږي پلار ته ګورئ په الحمدلله سره قسم دې د یو حج 12 عمرو ثواب ملاویږي دا د کور کعبه ده دا د کور زینت او ښکلا ده دا دعا ده قبلېدل د دې شک نشته نو دغه مور چې مؤمنه ستا دنیا نه لاړه دې پسې هر وخت 2 رکعته نفل کوه صدقه کوه جومات کې سمټ اخلا جومات کې سبیل جوړ کا جومات کې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ راغی و مور او پلار می تانا صدقه شهید الله حبیبا مور را باندې ډېر ګران وا مور را ته ډېره محبوب وا مور می دنیا نه لاړه اے د الله حبیبا دس یو عمل لا تو خایا چې زما مور ته ثواب رسیږي محبوب می ورته او فرمایل اغید پارا کویا چې ته کو وکنا کله چې کویا وکنستلو سرداری کونین پینم کې خودو بیری ام سعد د مور په نوم باندې جمعات کې ډیګۍ جوړه کړه سبیل جوړ کا د پلار په نوم باندې برند جوړه کا نن بتا ته د عبدالمتین په شکل باندې مولا سے ویریا کاری والله کستا په زړه کې ریا نوي زر کرتی د پلار نامه اولی کری ریا ناراضي او چې ستا په زړه کې ریا وي د پلار نامه بتا اړو لیکلی نوي خو بیا به مریا کاری نو د ریا معامله چا سره ده دا خو د خدای ته پته لګي نو شیطان مونږ ته راکاوټه چې تاسې لویم جماعتونو کې د مور په نوم برنډې جوړې کوي د مور په نوم سبیل جوړ کوي د مور په نوم جماعت کې کویا برابر کوي د مور په نوم باندې مدرسه کې احاطه جوړه کوي زمونږ د شیخ الهند رحمت الله علیه په نوم باندې
په حقانیه کې احاطه شته. دارالعلوم دیوبند ته الحمدلله هر یو احاطې ته د خپلو مشرانو نومونه موږ ورکړي. دغه رنګې د خپلو میندو په نوم مدرسې جوړې کوي، د خپلو والدینو په نوم مدرسې جوړې کوي. عزیزانو ما یو خبره کړې وه، ما درته ویل مخکې چې معاشره کې څومره اسلام مور راوستی شي پلار دومره نشي راوستی. یو مور یوه خور هغه چې څومره اصلاح د کور دننه کولی شي دا بار پلار نشي کولی. پلار خو ټیپر په اوږه کړي او راوړي ورته ویې غورځوي. اوس دا ټیپر په سنت طریقه پخول دا د مور کار دی. اوس دا ګانې اوري ټیپر پخی نو زهر ته جوړیږي. او دغه مور قرآن شریف تلاوت کوي، درود شریف وای، نو بیا دغه ټیپرونه الله د جنت حلوا جوړوي. خبره د کور ماحول دی او د دې غذا په بچی باندې څومره اثر کوي. زمونږ استاد د مشایخو کې مولانا محمد زکریا صاحب رحمه الله تیر شوی. زه د خپل دیوبندیانو ته بار بار وایم چې وروڼو د کور ماحول جوړول پکار دی. لور نه تپوس موږ نه کوو، ښځې نه کوو، جامې د نه دي ایستلې، زما اسري دي سمه نه ده کړې، بیړه دې غر کشاو تندې هم دې ځای کې راچوئ. روټۍ کې نن مالګه نه وه، ترکارۍ کې مالګه نه وه، خو د دې مور نه چا تپوس نه دی کړی چې تا بیګا پرون ټوله ورځ درود شریف څومره ویلی. دا موږ د مور نه، زما پلار د مور نه زما تپوس نه کوي. زما پلار زما مور ته وایي نن ترکارۍ کې مالګه نشته. خاوند ښځې نه دا تپوس نه کوي چې ښځې نن دې څومره تلاوت کړی. دا به تقریبا د ملک بچان کې ډېره مشکله ده. چا کور کې رجسټر نه دی ایښودلی چې لورې تا نن څومره درود شریف ویلی، زویه تا نن څومره درود شریف ویلی. ځکه موږ ته ټیم نشته. موږ ټیم ټول مصروف دی په دو شیانو باندې، یا موبایل یا غیبت. نو د خدای ذکر ته کله فارغېږو. عزیزانو مور دا معاشره جوړوي. سرداری کونین تا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کے ناستا ورتوی مورو پلار می درن قربان شاہ کلا چی تمون سرا مجلس کے ناستے ستا دخلی نوزی الخدیجہ الخدیجہ اید اللہ حبیبہ بار بار خدیجہ خدیجہ نم اخلی ولی زمن خدمت کی نقصان دے، ولی زمن خدمت کی کموالے دے، ولی منستا خدمت نکو. ورتو اے عائشی ما سرا دنیا کی چچا سمر احسانات کری دی انشاءاللہ مائی بدل پورا کرے دا. خود استا د پلار د احساناتو بدل ما اللہ تا پری خود لے دا. تلوی سبحان اللہ. اے د مومنانو موری ما د ارچا بدلا ور پورا کړی دا، خو ستا د پلار بدله ما نشوا پورا کولی، ما الله ته سپارلی دا. دی ورته مخ مبارک راتاو کو، ورته وی اے زما د ژوند ملګرې د مینې نه ورته آواز کوي یا حمیرا. علما په دې پوهېږي بس. یا حمیرا خدیجه خو خدیجه وا کله چې ما ته رب العالمین نبوت راکو قرآن شریف میلاو شو، ړومبي آیاتونه مې د قرآن شریف راوړل. زما قرآن شریف تا دنیا کی چې ړومبی انسان ناست دی ړومبي غوږونو اورېدل کړي دي د قرآن شریف. نو اے خدیجه هغه غوږونه د خدیجة الکبرا غوږونه ستا قوم به راته کاڼي لاس کې نیولي وو، یو به یې راباندې ګزارولو، بل به یې ځمکې ته لاس نه کولو، د لاس نه به یې لاس ته واړولو، بیا به یې راباندې ګزار کولو. ستاسې قوم به په کاڼو زخمي کولما او خدیجې به زما زخمونه پاکوله. تسلی به یې راکوله. خدیجه هو خدیجه وه. بی بی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ړومبی د قرآن شریف طالب العلم جوړه شوه. ټولو الحمدلله.
او ډمبه د قرآن شریف معلمم جوړ شوا او ډمبه د قرآن شریف اشاعت کونکم جوړ شوا او بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی اللہ دی پا بی بی خدیجة الکبرا باندی انوارات را اووری اللہ دی پی در رحم باران جاری اساتی من یوم نو او خدیجی با دا پیغمبر علیہ السلام خدمت دا دیر تکلیف سر کولو ذکر دا بی بی خدیجی عمر اپا یو حالو دا سردار کونین عمر پا بل حالو بیا نبوت میں لو شو دا سختی دروازی کو لو شوی اگا چاچے صادق ویلو بے صادق زد کلمات ویل او چې چا ورتا امین ویلو بے دا امین زد کلمات ویل دیو جن جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ قول شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مبارک نقل کرے وی بعض خبروں کے دیر احتیاط کوئی مدینی طیبی تا جاہلیت نم ماخلی و پیغمبر علیہ السلام لدوی دا صادق زد ویلو تاسی اسم دا الفاظ داغی موئے ولی شان دا سردار کونین الحمدللہ اڈیر بلند دے دیر اعلا دے او تاسے پختانوئی سمندر دا یو چا پو جوٹا باندی پلیتیگی نا دیو جنا سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم تے صادق ویلو خوچ کل نبوت راگے قرآن شریف راگے سرداری کونین تا دا اللہ رب العالمین دخوانا پیغام راگے بے دا صادق پزید دی مخالف کلمات ورطا استعمال ہو عزیزان و سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مونگتا دا قرآن شریف اگا الفاظ شما تلاوت کرل دا دا پیغمبر خدا علیہ السلام رنبی الفاظ چھ اللہ دا اسمان نرا اولے گل خدا پاک جل جلالہ دا نبوت دروازہ پس سرا کو لوگڑا پلوستو سرا پس سرا لوستلو سرا عزیزانو قرآن شریف تلاوت پٹولو عباداتو کے پخپل زبان ار عبادت لیکن دا قرآن شریف تلاوت دا دا ټولو افضل و بہتر عبادت تے حضور پاک علیہ السلام مبارک فرمائلی دی چی کم سینہ دا قرآن شریف پا علم باندے خیستا شوا گوری دا قرآن شریف علم دا قیدہ سپاروم دا او دا صرف بوہایوم دا صرف بوہائی سرا منگ دا قرآن شریف دا پارا منگ دا احادیث دا پارا دا دی پا ذریعہ بانیزان تاقا علم حاصلو آسانوے نزمنگ پا دن کی کا ادنا علم دے دا لئی مرتبی خاون دے دا کا ادنا مدرس دے دا دا لئی مرتبی خاون دے دا کا شیخ الحدیث دے دا لئی مرتبی خاون دے زمنگ علماء الحمدللہ دا ٹول دا رب العالمین دا خوانا منگ تا رحمت اللہ جوڑ کرے او پا دی رحمت باندے دا اللہ شکر ادا کول پکار دی علماء تا خنظر کول پکاری علماء دا 18 جنکی زمونگا دا با دا چا لروی دا چا بخوروی دا چا بتروروی دا چا بخورزوی دا چا بریروی خامخا دی معاشرہ کی امداز دا یو حافظ قرآن اغلس کسان جنت تبوزی او یو شہید اغا 70 کسان بوزی او یو اجیسب 400 کسان جنت تبوزی دا عالمان بسکی یو اگر صرف دا سے خیل دا دے چے مولینم دا روٹی خوری و خوراک کی بل سی نشتا خدای شان دا منگ عوام دیر روٹی خوری خوز منگا نم دا بدو تلے دے خدای چانم دا بدو نبوزی ما پرون تقریبا ٹولا ورستے رکڑے سار میں دومرا چیو دا شگر بیمار والا دیر سختی دونا روٹی میں خوڑلے وا پکا چیو سارا اے بیگا دا شپی اتا بجی ما روٹی خوڑلے دری جلسے بکی الحمدللہ خدای برابر کرلے مون خصاصنا روٹی من نخورو اوسم دی مرګرو ما باندې چلو کو دا پروګرام نه اخو ازاده نو پهله چې می اوس کله یو پتون در چرګ مې خور الله دې ماته شفا وګرځي ما دې خپه نشي روټي درنه موږ نه غواړو پیسې درنه نه غواړو موږ دلته راغلي والله رب العالمین الحمدلله دا به خدای راکړي پکې راغلو دا خو د خدای فضل دی دا که د شاه اسماعیل شهید په شان دی پیدا مزلې وې به عبدالمتین کړه وې توره به کړه زمونږ د دیوبند اکابرو قسم دے داغوی تاریخ اگوری مسئلے پسے دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تاریخ دیوبندی علماء را جن دے کرے الحمدللہ تاسے تاریخ اگوری بیا زمان خو تاسے نا پیسو تما نکو دا خوراک تما درنا نکو انہو تاسے نا منگ یو سودا کو تاسے بوچی مولی سے پیسیم نگواری روٹیم نگواری سو سودا رانا کے انہو تاسے نا منگ زلو نگوارو
دا زړونه د الله دین ته ورکوي. بس دا زړونه الله ته ورکوي. الله تاسې له درکړي، واپس خدای سره سودا وکړي. ربه زما زړه ستا دی، زه به زړه کې خپل خواهشاتو ته ځای نه ورکوم، زه به زه ستا امر او اتباع د جناب رسول الله ته ورکوم. انشاءالله بیا به کمال ته رسیږو. انشاءالله بیا به مونږ غلامان نه جوړیږو. نو دا علما تاسې ته لګي. دا مولوي صاحب ما نه چې ټیم راغوستلو بلا خوارې نه کړی. ټیک دا مولوي صاحب، زه د چا د خپو ګر ته هم نه رسېږم. ما نه د 7 مارچه پورې ټیمونه اخیستلی شوي. 3 ځلې مونږ هلته اعلانات ولګول چې وروڼو ما مه مجبوروئ، ما ته ټیم ما نه اخیستلی شوي ټیمونه 2-3 جلسې. نو خبره مې دا ده وروڼو چې علما اوزګار هم نه دي، خو چې بیا هم داسې مجالسو ته راځي. وروڼو په واده باندې خوشحالي دومره خوند نه کوي. ځکه د واده خوشحالي خو دا وي، د ګلبدین خان واده دی، مورم ګډېږي پلارم ګډېږي. دا واده کې دا زلمي هلکان نه دي. ماما یې چې راشي مړه 2 لاسه خو پکې ته مور واچوه، بیا به دې زار مانې لکه ما خورۍ واده دی نه دی، ماما هم پکې وګډېږي. 2 میاشتې بعد پیر صاحب ته صاحبه مور مې بابا ته وی لاړ شه پیر صاحب ته. څه چل دی پیر صاحب؟ د انګور دومره ژبه ده او هغه کنټرولېږي نه. پیر صاحب ورته وایي ښه څومره ژبه ده؟ وایي دومره. وایي چې دومره م شي زما ور باندې سر. هغه ورځ تا نه هېره ده چې تا سرتور سر ګډل، هغه ورځ در نه هېره وه. یاد ساتئ معاشره مونږ د انګور فطرت مونږ خراب کړی. مین وجه دا ده چې دین نشته. بی خدیجه فرمایي رضی الله تعالی عنها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته ناسته وه، یوه ښځه داسې تېره شوه. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ویلې خدیجې دا پیژنې؟ و یا رسول الله دومره پیژنم چې دا په عربو کې هغه زنانه ده چې مړو کې مړي ګرموي. بعضې ښځې دې مړو ته چې راشي وایي په موټرسایکل به چې روان وي او کوږ کوږ به غورځېدلې او داسې به وي او داسې به وي. ان لاندې ښځې هم په جړا کې ځان سره، او چې کله به په لار روان وي نو داسې به وي چې ته بالکل چینار ونه به وي. نو دا ښځې دا نور هم ورته په جړا شي. نو وایي دا ښځه هغه ښځه ده چې مړي کې خلک جړی. سرداری کونین ویل ای خدیجه ورا آغا زنانا چې د هغه جبه د شریعت خلاف استعمال شي. مانا دادا چې مړي کی خلق جړی ودونو کی گانے بجانے وي. اے خدیجه دغه زنانه په قیمت کی د جبه نه ویزان دی. بیا ورته اے خدیجه تک دنیا کی جهنمی خزلی دل غواړي، هغې کې به دا صفات وي، ګانې به وي بجانې به وي، ګانې به وي او دارنګ سرودونه به وي. دا ښځې به جهنم کې پرتي. نو د دې ښځو فطرت به څوک جوړی؟ دا دغسې طالبات به جوړی. دا طالبات څوک جوړی؟ دا دغه عالمان جوړی. دا عالمان به دوی څنګه جوړی چې د دې عالمانو موږ تعاون وکړو، دوی سره ودرېږو. هر طریقې سره د عالم تعاون پکار دی. دا عالم چې تش په خپله خوښه باندې هسې په یو لار رواني، ستا قبرستان نه الله 40 ورځې عذاب لرې کوي. نو د دې علماو څه پکار دی؟ څه پکار دی؟ تعاون یې پکار دی. علماو پسې خبرې مه کوئ. دویمه خبره دا درته کوم، کم طالبات چې سبقونو ته راځي دلته ترجمې ختم وکړو، هغوی ته موږ فورا دا نه وایو چې ترجمه شروع کړئ. دا علما ناست د قرآن شریف ترجمه دا فورا شروع کول نه پکار، ځکه چې ترجمه دا ډېر اهم، دا د رب العالمین کلام دی. زه یو ځای تلم، یو زنانو تفسیر ختم و، نو بیا ما هغوی ته وویل چې تاسې کوم تفسیر ګورئ؟ نو هغه خور راته جواب راولېږلو، خط باندې لیکلي و چې یاره مونږ خو یو تفسیر یې وښودی هغه څه ګورم ورته. نو ما ورته ویل مال دا شل دی چې مونږ په چا رد نه کوو، نوم دغه تفسیر کس نالمه، مال دا مه ګوره بچی. خط کې معتبره ورته ولیکل، مال ده ته ووایه چې تفسیر معارف القرآن پیدا کړه، ورسره جواهر القرآن پیدا کا. آسان هم دی، اردو کې هم دی، پښتو کې هم دی. معارف القرآن اردو کې هم دی، پښتو کې هم دی، پارسی کې هم دی. دا نه عزیزانو تا به ښځې له کتاب هر کتاب به نه راوړې. زما شیخ به فرمایل، شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه مبارک به فرمایل د هر چا کتاب مه ګورئ. نو عوامو تاسې ته هم د هر چا کتابونه به نه ګورئ، د هر چا تفسیر به نه ګورئ. ما د یو چا تفسیر کتلو، نو هغې کې لیکلي و چې عمر رضی الله عنه ډېر غلطې فیصلې کړې دي،
عمر رضی اللہ عنہ دا یاد ساتي سوک گورے یو شکل کی زہر راکے منگتا سوک بل شکل کی منگ پچارت نکو منگ خپل علماء الحمدللہ بیان القرآن د تانوی بابا رحمت اللہ علیہ مبارک اگوری زمانگا جواہر القرآن د شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ د پینڈی شیخ رحمہ اللہ اغا اگوری زمانگا معارف القرآن د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اگوری انشاءاللہ سوک با پاک داسی سیس پیدا نکی اگوی الحمدللہ چی د چا قلم پا ادب خوزیدلے اگی خلقو خدای کارم دیر لوی اغستے دیو جنا زمانگ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ خبر ما پرونم کڑیوا داغه کتاب ولی الله محبوب مقبول ګرځولې مین وجه داوا مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه بروزانه 1,10,000 کرتی درود شریف لوستلو زمونږ د دیوبند تاریخ دا مولانا فیض الحسن دیوبندی رحمت الله علیه چې وفات شو د کوټې نه یو میش خوشبوئی روانه وه د کوټې نه چا تپوسو کو خادم خاص نه د بس کول هغه ول د جمعې شپه به ټول فیض الحسن دیوبندی رحمت الله علیه ستیرول په درود شریف به تیروله نو عزیزانو درود شریف دا به یو بچو باندې حلقې جوړې کوي کورونو کې داسې حلقې ولګوي زه خو الحمدلله که د شپې هر ټیم لاړ شم خو زما بچي به هغې پورې ناست دي چې د درود شریف مکمل هغه ګیټ کې 2-3 ځلې اړولي نه دا مې پې لازم کړې ده بله زما لور ده خوب یې کتلو وایي دادا خوب مې کتلو وایي زمونږ دې کور کې حرم شریف جوړي ویل بچی دا خبره دا ستاسې او یا زمانه ده دا برکت د درود شریف د جناب رسول الله مبارک دی علماو ته ویم چې علماو تاسې خپلو کورونو کې حلقې جوړې کړئ انشاءالله جوړې به علما ټولې حلقې جوړئ مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه به د لورګانو نه تپوس کولو بچو نه به تپوس کولو ټبر نه به تپوس کولو تا څومره درود شریف ویلې تا څومره تلاوت کړی زدی طالباتو تویم اے طالباتو دا ریا نرازی تاسی خپل پرچلی کئی او خپل استاز تیرا لے گئی حضرت استاز محترم ما پدی افتا کی 1,00,000 کرتی درود شریف ویلے سرد درسا دا سے مقابلی شروع کئی موبیلون مگوری زوانانو درود شریف وائی اے زوانانو وقت در نروان دے او نن خدا کا حال دے نن دا پیر رزدہ پرون بلا ورز جمعہ خبر بنی ہوئی سبا زیارت راغے افتمو رزی تشوا میشمو افتی تشوا کالمو میش تشو جون برکت روان دے او که پخپل عمر کی جون کی مال اولاد کی برکت اچول غواړي نو سبا کو منگو تاسی 2 شیان د قرآن شریف تلاوت او ورد درود شریف او پدی با دا اللہ نا ارس غواړو سبا غواړو دا اللہ نا با پدی غواړو گوره خواہ صحابو تا تکلیف راغلے خو گوره تل سترگے نظر دا چانا غختے پا مانزی غختے نن مانزی کے الکان گڑیگی نن زما ظلمی نسل دے موبیل تا گوری زما ظلمی بچیان گڑیگی بلور بانی پیسی دا سے غرزی اللہ اکبر منگ مطالبو کچھ مدرسی سر تعاونو کئی چاندو کئی مدرسہ جوڑا کئی دا عوام وی اور دا پیسی با دی مدرسی نپورا کی گی و زما ظلمیا تا پڑمانو چی شندے بید کم حالوی کم سوچ دیوی او چنن درن دین تغوالم دغا دی حال دے چنن زما مانزه پوری خان دی حضرت دوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر ما دا جمعی پو روز ملتا کری وا دوریرہ دا ابی جہل وینزوا او دا دیر غٹ عمر خاوندوا دیر لوی عمر خبودای وا وینزوا دوریری ایمان روڑو سی روڑو جواب را کئی سی روڑو جواب را کئی سی روڑو ایمان ایمان روڑو ابی جہل تا پتہ او لگے دا دوریرہ رضی اللہ تعالی ناش پولانا دا اے طالباتو تاسی تویما رور دی ایس نشبان دی راغے رور دی پچرسو باندی راغے اے دا دوریری پا قدم باندے قدم کی دا رب تشپکے اجاڑا واللہ خدے پاک بدرور دنشونا دینداری طرف تراولی دوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی جہل پر آگے نمش پدا اللہ تولاڑا دا ربی کائنات تولاڑا دا ابی جہل پی دورزن پویشویو ظالم دشانا گزار ورکو پڑمخ پریوتا
عزیزانو د 65-60 سال والا بیبی بوډۍ زنانا مور تخپل وګورې شپېته کاله عمر دی وخت کې دا د گزار قابل نوي دی وخت کې دا بوډۍ د دې لاس نیول پکار دی دی وخت کې دی بوډۍ تم لا تلاس کې خودل پکار دی دی وخت کې دی بوډۍ تا مینور کول پکار دی عزیزانو ضریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چو پزمک پریوتا ویني د خلین لار لعین ورتشا تنوی اے ضریرہ بید پارا پدی خل د محمد د خدای نام اخلی کنا ضریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتا سترگی راوان ولی ورتوی اے ابا الحکمان اے ظالمہ واللہ که زما بدن دمرا دمرشی زبابیم د محمد رسول اللہ د محبت نار لگوما زک دمرا دمرا شما ذہن دا خبر اباسا دا خومی پوینو باندے دو گزز مکرنگ شولا خوکد مکیٹو لزمکم پوینو رنگ کی گی رنگ دیشی بدن قربانی دو تتیار ایما خود جناب رسول اللہ منی پر خودو تتیار نیما یاد ساتا لعین سار پیسل کی آغا ضریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دمکی خار ترا اباسی دا ضریری رضی اللہ تعالی عنہ بدننا دے ظالم کمیس اشلولو سادر د سرنلان دی پروتے دمکی خلق توی اے خلقا دا زنانا پکانو لے سزاور تور کوما زگا دخپل دین پر خود لے دے اغی پا اغا دردنو کی دیو خود نار لگولا لعین ورپس راغے ابی جہل ظالم تی نسترگی بہر اویستلے او آغا دشپیتو کالو زنانتے دسترگو گاٹھی ور اغرزول ورتوی اے دوریرا ما خودر نسترگی بار اویستلے او د محمد خدای تو آیا چه اس در تسترگی دوبارہ جوڑی کی دوریرا رضی اللہ تعالی عنہ کلچ اوزیتا ارسیدلا او پڑیر تکلیف سرا کلا پخپو غرزے گا کلا پلا سنو غرزے گا کلا پزم کر غڑا یوزے کی ناستا یا الہ العالمین نارتی رشوا اس میں پی پروانشتا تکلیف راگ اس پروامی نشتا وال رال اس پروامی نشتا سترگی لاری اس پروامی نشتا ہو اے کریم ربا یا اللہ اے کریم ربا اے کریم ربا ماتے پہ غورا کڑے دے اللہ اکبر درکات منسکی اللہ توی یا الہ العالمین یا اللہ سرگیران اویستلی پروامی نشتا خو ماتے دخل قوڑان دیویل مادر نسترگی اویستلے او دا محمد خدای دی سترگی درکی یا الہ العالمین دا جناب محمد الرسول اللہ نمیرات اغسطے یا اللہ سترگی را تراکا چی اوزل ورباندی جناب محمد الرسول اللہ اگورما ما سترگی ندی پکار خورا بچے یوزل پی محبوب اگورم او دل پتہ اولگی چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تاسی دیر کمزور ہے اس خبرم پیر صاحب غندہ کی علماء دلتا موجود دے و تاسی درود شریف نوے ورانم دور سر طولو وی صلی اللہ جواب رانا کہ بے ہوئی دا جلسی روح پسرا جندے کی حارون الرشیدہ سرے چلان دی چاہتا خلق آواز سوراگندہ زمان دا اسم بیدبی دی ما پہ لگا قبرونو دا چلے گی ماتا الحمدللہ جمعی منزل 4,500 پوری کسان رازی وہ طول دا سیوی خدای میں دے قسمیش پروائم نہیں خود تاسی داسی ہے چا اللہ دے رحمو کی دون استڑی یا خود نور خراب کڑی
او یاد یخنی خراب کړي ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم ضریر وای یا رب سترګې مې ندی پکار ربا دې د پاره چې د محبوب نوم اغسته او تعالی خو محبوب ګران دی ته نوې ولا سوف يعطيك ربك فترضى دا په قیامت کې محبوب ته رب العالمین یو بل د عزت تاج ورکي ای زما حبیبا تر سوچ ته نه رضا زبا هغه پورې د جنت دروازې نه بندوم دا به کولاوي وي چې ستا یو ګناهګار امتی هغه جهنم کې هغه بم درته بخما نو عزیزانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مینه د ضروري په شان د خزونه مطالبه کوم ای زنانو سترګې الله درکړي موبایل فلمونه به نه ګورئ وګونه الله درکړي پردو سړو سره به خبرې نه کوئ ای خویندو دا ژبه به د الله په تلاوت او د محبوب په درود باندې جاری او ساری ساتي رب العالمین دې دا مدرسه زمونږ د دیرونو آباد اوساتي رب العالمین دې د غیبونه امداد فرمای څومره دینی مدارس چې دی الله د ټولو حفاظت فرمای مدارس سره به تعاون کو ان شاء الله کو کنه بکو ان شاء الله کو بخا مدرسې بچاته نه پریدو اغیار لګې دي مدرسې ورانه تاسو الحمدلله مدرسې آباد کړي دا اتلس جنکې او ته درخواست داده چې تاسو به بیا ترجمه کوئ او چې کوم تعلیم والا دي نو هغوی له به زه مولوي صاحب ته وایم چې دوی له د معارف القرآن ترتیب برابر کوي او ورسره که ټیم چا سره نه نو مختصر بیان القرآن دی دا واخلئ که دا هم در سره جواهر القرآن شریف دا زمونږ د تفاسیرو نور تفاسیر هم زمونږ شته خو دا د دې طالباتو دپاره لږ اسانه دي ورنه زمونږ علما الحمدلله که مفتی شفیع صاحب دی ټول اخذ د قرطبی نه د روح المعانی نه د مظهری نه الحمدلله دیوبندی بچی د ځان نه تفسیر نه کوي چې زوق اوسه که پلان کیا موږ داسې نه یو چې زوق اوسه که پلان کیا موږ یو زوق اوسه کوي ای د جهنم اوسیدونکو خلقو بعضې خلق ترجمو ته چې کینی په یو پیر صاحب باندې آیات لګوه په بل عالم آیات لګوه نه د خدای قرآن چې په کوم ځای لګېدلی هلته به ان شاء الله منګه لګو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل وسلم